په حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا حدیث مسلم شریف نه نقل کړی، فرمایي چې داسې یو مشر نشته چې د مسلمانانو مشري ور په غاړه شي بیا له هغوی سره کوښښ نه کوي او هغوی ته نصیحت نه کوي مګر هغه به له هغوی سره جنت ته نه داخلیږي. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث ته د مخکې حدیث په شان معلومه شوه چې د مسلمانانو مشران او مشر په دې مکلف دی چې خپل ماتحت کسانو ته به نصیحت کوي، هغه به خو کارو ته دعوت کوي او د بدو نه به منې کوي. که دا کار یې ونه کو نو دغه مشر به د خپل ماتحت کسانو مسلمانانو سره جنت ته نه داخلیږي. نو ای مسئولینو، ای مشرانو، تاسو خپل ماتحت کسانو ته متوجه شئ. هر یو مشر په دې مکلف دی چې خپل ماتحت کسانو ته نصیحت وکړي، د قرآن او د حدیث په رڼا کې ورته نصیحت وکړي، هغوی د بدو کارونه بند کړي او ښو کارو ته را دعوت کړي. خپل ماتحتو کسانو ته دې وګوري چې آیا زما ماتحت کسان په دې وزارت کې، په دې محکمه کې ما سره کار کوي، آیا دوی 5 وخته مونځ پابندۍ سره کوي، آیا جمع سره مونځ کوي، آیا د بدو کارونه ځان منع کوي، آیا د حرامو نه ځان بندوي، آیا رشوت اخیستلو نه ځان بندوي. نو دغه ټول څومره چې په شرع کې منع کارونه دي هغې ته د متوجه شي او د خپلو ماتحته کسانو خیال دې ساتي او په هغو د خپل نظر اچوي، هغه دې تعقیبوي، هغه د ښو کارو ته دعوت کوي، د بد کارونو دې منع کوي. ځکه چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا په بادشاه باندې لازم دی او دارنګې په هغه کسانو هم لازم دی چې د بادشاه د خوا نه مقرر شوي دي. لہذا هر یو مشر په خپل ځای کې مسئول دی، د هغه نه به پوښتنه کېږي. نو خپلو ماتحته کسانو ته نصیحت کوئ، د بد کارونه منې کوئ، او که دا کار ونه کو نو بیا به د جنت ته د تلو امید مه ساتئ. که جنت غواړئ د خپلو ماتحته کسانو ته نصیحت وکړئ، ښو کارو ته دعوت کړئ، د بدو کارونه یې منع کړئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.